د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ د قلندر خلیلي کلي سمسورو تیپو ته راغلو ترڅو دغلته د ځایي شپنو له ټولنیز وضعیت څخه ځانونه خبر کړو. د دغه څارویو څښتنان په یاده ولسوالۍ کې له بشپړ ډاډمن امنیت څخه خوښي څرګندوي. وایي چې دوی له دې اړخه له هیڅ ډول ګواښ سره مخامخ نه دي، خو یوازینۍ ستونزه په دغه سیمه کې د څړځایونو نشتون دی. دوی د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست څخه غواړي چې یادې ستونزې ته رسیدنه وکړي. دولت ما کمک کنه برادر جان، بگم گوسفند ما مردم منطقه خیلی شده، جای نداریم زراعت، فهمیدی؟ دیگه برادر جان گوسفند ما مردم جای طرف بلخو مرا، طرف چرکین مرا، طرف بلخ مرا. باید دغه مالدارانو سره دولت قوي کومک وکړي، نگاه د دوا نه، نگاه د مواد خوراکي نه او مالچرونه ورته چې خلکو نیولي دي غصب کړي دي، هغه سیبونه د مالچرونه خلاص کړي چې مالدار ته زمینه د کار مساعد سي او اقتصاد د وطن نن د افغانستان 50% ووایم په دغه مالدارۍ باندې مخکې ځي. د یادونې وړ ده چې د تیرې ادارې پر مهال د واحد حاکمیت د نشتون او بې نظمۍ له امله ټول څړځایونه د زورواکو لیبو چې اوسمهال اسلامي امارت هڅه کوي څو دغه ټولنیزې ستونزې ته د پای ټکی کیږدي.